بسم الله الرحمن الرحیم. د اوم کلاس جنرال ساینس د یونټ نمبر 2 بنن شروع کوو. هیومن ریسپیریټری اینڈ سرکولیټری سیستم. د انسان عملی تنفس او د انسان د اینی نظام. سرکولیټری سیستم د اینی نظام ته وایي، د ګردش نظام چې دا کوم اینې په دې وجود کې ګرځي، او به دغه نظام په دې یونټ کې وایو په دې چپټر کې. او دویم نمبر خبره به دا کوو چې هیومن ریسپیریټری سیستم د انسان عملی تنفس د ساه اخیستلو هغه نظام چې کوم دی هغه به په تفصیل سره وایو. نو اوس دې چپټر ته زه راځم. صفحه نمبر 17 باندې دوی ورکړی دی، مختلف تصویرونه دلته ورکړل دي او وایي چې our body needs energy for doing different functions. زموږ وجود ته ضرورت دی د طاقت د قوت چې مختلف کارونه وکړي. doing کولو ته وایي، different functions مختلف کارونه. فار ایگزامپل لکه مثال په توګه playing، لکه مثال په توګه موږ چې لوبې کوو نو د دې لپاره موږ ته د طاقت او د قوت ضرورت دی. دا یو کار دی، نو زموږ وجود ته د انرژي او د طاقت ضرورت دی. سایکلینګ چې سایکل چلو ایټسټرا وغیره نور کارونه کوو، کرکټ کو لاندې دا جنکۍ همسه لوبې کوي. نو فکر یې تاسو درکړی دی انرژي از ریکوایر فار مومنټ، وایي طاقت او قوت پکار دی دپاره د حرکت. نو په دې ټولو کې څه حرکتونه کېږي، څه کارونه کېږي. بیا وایي چې آل اور انرژي کم فرام د فوډ وي ایټ. زمونږ ټول طاقت او انرژي چې دی نو دا د هغه خوراک نه راځي کوم چې مونږ خورو. د فوډ وي ایټ کوم خوراک چې مونږ خورو از بروکن ډاون، هغه مات شي انټو سمال مالیکیولز، وړو مالیکیولز ته، وړو حصو ته، ټوکړو ته، لایک ګلوکوز د ګلوکوز په شانتې وړو مالیکیولو ته او حصو ته مات شي. مالیکیول به تاسو په میټر په چپټر کې مو وایي چې د ټول نه وړې ذرې ته وایي د مادې. نو دا وړو تاسو دلته خبره دا شو چې دا کم خوراک مو خورو دا وړو ذرو ته مات شي، لکه د ګلوکوز شکل ته مات شي. بیا څه وشي، سیل یوز ګلوکوز ټو ګیټ انرژي. نو زمونږ په وجود کې هر یو حصه بیا چې دی نو هر یو سیل چې کوم دی نو هغه د ګلوکوز استعمالوي او انرژي طاقت ترې راوباسي. تاسو په تیر چپټر کې ریسپایریشن د په بوټو کې ویلو چې په هغه کې هم دغه شانتې کار کېږي، خو هغه د بوټو خبره وه، دلته اوس د انسان خبره روانه ده چې سیل ته به ګلوکوز وي، اکسیجن به ورڅه کېږي او طاقت به ترې راوځي. نو چې سیل یوز ګلوکوز ټو ګیټ انرژي، خلیې چې کوم دي نو هغه ګلوکوز استعمالوي چې انرژي ترې حاصله کړي. انرژي از ریلیز فرام فوډ بای د پروسس اف سیلولر ریسپایریشن. قوت چې کوم دی هغه خارجېږي د خوراک نه د سیلولر ریسپایریشن په عمل باندې. سیلولر ریسپایریشن داسې ریسپایریشن تنفس ته وایي چې په سیل کې وشي، او ریسپایریشن کېږي په سیل کې، نو ځکه ورته وایي سیلولر ریسپایریشن. په خلیه کې کېږي، خلوي تنفس ورته وایي. نو دا په خلیه کې کېږي، د خوراک ماتېږي او انرژي ترې راوځي. د خوراک د څه په شکل کې کوم خوراک چې موږ وخورو دا ګلوکوز وړو حصو ته ځي، وړو ذرو ته لاړ شي د ګلوکوز، او د ګلوکوز بیا په سیل کې ماتېږي او طاقت ترې راوځي. سیلولر ریسپایریشن از ا سیریز اف کیمیکل ریاکشنز. دا سیلولر خلوي ریسپایریشن، خلوي تنفس څه شی دی؟ دا یو لړۍ ده، سلسله ده. سیریز سلسلې لړۍ ته وایي. د کیمیکل ریاکشن د کیمیایي عملونو یوه لړۍ ده وچ سلوري چې هغه په قلاره باندې ریلیزز خارجي انرژي خوراک سټور ان د فوډ مالیکیول چې کوم د خوراک په مالیکیول په دې وړو حصو کې جمع شوي. دا سیلولر ریسپایریشن ساده پښتو کې مطلب دا دی چې دا یوه لړۍ ده د کیمیایي عملونو. کیمیکل ریاکشن دی ته وایي چې کله دوه څیزونه رایوځای شي او بل یو جوړ کړي. نو په دې کې ګلوکوز او اکسیجن نه یوځای کېږي، طاقت او کاربن ډای اکساید او اوبه ترې جوړېږي، نو ځکه ورته کیمیکل ریاکشن وایي. نو وچ سلوري چې هغه په قلاره باندې ریلیزز خارجي انرژي طاقت او سټور ان د فوډ مالیکیول چې کوم په خوراک کې مالیکیول کې جمع شوی. نو دا کار سیلولر ریسپایریشن کوي. اټ از اسینشل، دا اهم دی فار د سروایول اف ایوری لیوینګ سیل. د هر یو ساه لرونکي سیل خلیې دپاره د ژوندي پاتې کېدو دپاره دا سیلولر ریسپایریشن ضروري دی، بنیادي او اهم دی. اسینشل اهم ته وایي، که دا چېرته نه کېږي نو بیا خو سیل مړ کېږي، خوراک مو ته نه میلاویږي. نو د سیل د ژوندي پاتې کېدو سروایول دپاره سیلولر ریسپایریشن ډېر زیات اهم دی. اټ اکرز کنټینیوسلی تھرو آوټ د لایف. دا په ټول ژوند کې مسلسل کېږي. دې اوس دوه قسمونه دي، چې په ټول ژوند کې مسلسل نه کېږي نو بیا خو سیل مړ کېږي، خوراک به ورته نه میلاویږي، نو دا په ټول ژوند کې کېږي. دلته دوی یو ورکړی د ایروبیک اینډ ان ایروبیک ریسپایریشن. د ریسپایریشن دوه قسمونه دي، چې یو ته ایروبیک وایي، بل ته ان ایروبیک وایي. ایروبیک به هغه ریسپایریشن چې په هغه کې به د اکسیجن ضرورت وي، د اکسیجن نه بغیر به نه کېږي. او ان ایروبیک ریسپایریشن داسې ریسپایریشن دی چې ګلوکوز به پکې ماتېږي، خو د اکسیجن ضرورت اکسیجن به پکې نه وي. نو اوس دا په نمبر وایي چې سیلولر ریسپایریشن از اف ټو ټایپس. د سیلولر ریسپایریشن چې کوم په سیل په خلیه کې کېږي دغه دوه قسمونه دي. اټ کین ټیک پلیس ود اور وداوټ اکسیجن. دا خو بیا د اکسیجن په موجودګۍ کې کېږي، اور وداوټ اکسیجن یا به د اکسیجن نه بغیر کېږي. اف اټ ټیک پلیس ان د پریزنس اف اکسیجن. که دا چېرته د اکسیجن په موجودګۍ کې کېږي اټ از کالډ، دې ته بیا وایي ایروبیک ریسپایریشن. دې ته بیا ایروبیک ریسپایریشن وایي. ډیورینګ ایروبیک ریسپایریشن ګلوکوز ریاکټ ود اکسیجن ان مایټوکانډریا اف سیلز to release large amount of energy. د ایروبیک ریسپایریشن یا کوم چې د اکسیجن په موجودګۍ کې کېږي، په دې ریسپایریشن کې به د ګلوکوز ریاکشن کوي، یو ځای کېږي به د اکسیجن ګیس سره
د سیل په هغه حصه کې چې مایټوکانډریا ورته وایي. تاسو په شپږم کې په تفصیل سره مایټوکانډریا هم ویل د سناسو. نو وایي چې په ایروبیک ریسپایریشن کې به داسې کار کیږي چې دا ګلوکوز او اکسیجن به ریکټس یو ځای کیږي به په مایټوکانډریا کې د سیل په هغه حصه کې چې هغه ته مایټوکانډریا وایي ټو ریلیز لارج اماونټ اف انرژي چې په غټ مقدار کې انرژي طاقت حاصل کی را خارجي کی. بله خبره دا چې کاربن ډای اکساید اینڈ واټر آر پروډیوس از د ویسٹ پروډکټ. کاربن ډای اکساید چې زموږ سره کم دی اینډ واټر اوبه چې کم دي آر پروډیوس از ویسٹ پروډکټ. دا به پکې فالتو مادې لکه زموږ ضرورت به نه یو دا به پیدا کیږي په دې عمل کې په دې ایروبیک ریسپایریشن کې. کاربن ډای اکساید او اوبه چې کم دی دا په یو مقدار کې پکې پیدا کیږي او هغه به ویسٹ پروډکټ سي. ویسٹ پروډکټ هغه ته وایي چې ضرورت یې نه او اسی فالتو. نو موږ ته خو طاقت ضرورت او قوت انرژي راته ضرورت خو ورسره دغه دواړه هم پیدا شو نو ځکه ورته ویسٹ پروډکټ وایي. هغه ریاکشن یې دا دی ورکړی چې ګلوکوز او اکسیجن به رایوځای شي کاربن ډای اکساید واټر او انرژي به ترې جوړ شي. دا ایروبیک ریسپایریشن 2.2 چې کم فیګر دی تصویر دوی ورکړی نو په دې کې ورکړی دا دی. دا سیل دی په سیل کې دا زیړه حصه چې کوم ورکړل دوی چې په یلو کلر باندې ریپرزینټ کړل ظاهر کړل دا مایټوکانډریا ده. په دې کې به ګلوکوز او اکسیجن د یو بل سره یوځای شي نو انرژي به ترې راوځي. انرژي ریلیز کاربن ډای اکساید واټر او اوبه به ترې راوځي. دا سیل دی او د سیل سره نیوکلیس هم ورکړی دی. بل د ریسپایریشن بل یو قسم چې دی نو هغه 2.3 فیګر کې دوی ورکړی او ولې دا لاندې وایو نو اوس دا وایي چې اف اکسیجن از ناټ اویلیبل که چېرته اکسیجن موجود نه وي دین سم سیلز ټمپرري شیفټ ټو انیروبیک ریسپایریشن. نو بیا ځینې خلیې چې دی نو عریضي تور ټمپرري شیفټ عریضي تور واوړي انیروبیک ریسپایریشن ته. داسې ریسپایریشن ته چې اکسیجن ضرورت پکې نه اکسیجن پکې نه موجود. دیس ریلیزز سمال اماونټ اف انرژي فرام فود ایز کمپیر ټو ایروبیک ریسپایریشن. دا قسم د ریسپایریشن چې کوم دی چې د اکسیجن پکې استعمال نشي نو دا به خارجي لږه طاقت به خارجي په کم مقدار کې سمال اماونټ په کم مقدار کې به طاقت خارج کی خارج به کی د خوراک نه ایز کمپیر ټو ایروبیک ریسپایریشن په مقابله د ایروبیک ریسپایریشن کې د تاسو وی چې لارج اماونټ اف انرژي په زیات مقدار کې انرژي خارجي د خوراک نه. ویس پروډکټ کین بی لیکټیک اسید اور الکوهل اینڈ کاربن ډای اکساید. په دې کې پالتو ماده چې کم دي چې اسید کې جوړ شي هغه بیا لیکټیک اسید یا به الکوهل چې کم دی نو دا په ایست په خمیره کې په هغه سالرونکو کې بیا وایي چې کله الته انیروبیک ریسپایریشن کېږي چې د هغو په وجود کې په سیلز کې کله انیروبیک ریسپایریشن کېږي اکسیجن ورته نه میلاو او هغه ځان له خوراک ماته یو طاقت ترې راوباسي نو هغه کې ورسره الکوهل جوړېږي. زموږ د انسانانو په وجود کې بل یو څیز جوړېږي هغه ته لیکټیک اسید وایي. نو د دې پروډکټ چې کوم ویسٹ پروډکټ چې لکه موږ نه غواړو پکې جوړ شي په انیروبیک ریسپایریشن کې هغه به لیکټیک اسید زموږ په وجود کې لکه څنګه چې تاسو په ایروبیک کې وایي چې کاربن ډای اکساید او اوبه پکې فالتو مادې جوړېږي. نو دلته انیروبیک ریسپایریشن د اکسیجن نه بغیر وشو نو په دې کې فالتو مادې به لیکټیک اسید اور الکوهل به د تاسو ته ما نور سالرونکي ویل چې کم ایست وغیره دي د هغو په وجود کې کاربن ډای اکساید به ورسره جوړېږي. لکه ګلوکوز دی دا د ورکړی دی دا په سیل کې مات شو طاقت ترې راووت خو اکسیجن ورسره نه نو لیکټیک اسید به ترې جوړېږي. یا ګلوکوز دی په سیل کې مات شو نو الکوهل به ترې جوړ شي پلس ورسره به کاربن ډای اکساید به ترې جوړ شي. نو د دې ځکه پوره دا خبره ډېره زیاته اسانه شو چې ریسپایریشن مونږ وویلو سیلولر ریسپایریشن چې دا یو لړۍ ده یوه سلسله ده د ریاکشنز چې په دا په سیلز په خلیو کې کیږي چې کوم خوراک مالیکیول دي د ګلوکوز په شکل کې زموږ په وجود کې چی د هغه سره اکسیجن یو ځای کیږي او طاقت ترې راوځي. کاربن ډای اکساید ګیس او اوبه هم راوځي نو کاربن ډای اکساید ګیس د پیپړو په ذریعه باندې مونږ خارجوو او دا اوبه چې دی نو دا یو شکل ته بیا د یورین شکل ته ځي هلته هغه هم خارجېږي او انرژي طاقت زموږ وجود لري. دا به دوه قسمونه دي یو ایروبیک دی یو انیروبیک دی. انیروبیک دی ته وایي چې د اکسیجن ضرورت پکې نه وي او ایروبیک دی ته وایي چې هغه کې د اکسیجن ضرورت وي لکه عام چې زموږ په وجود کې کم کېږي. دا انیروبیک ریسپایریشن لږ په تفصیل سره بیا تاسو وموایي دا په هغه ټیم کې کېږي چې کله مونږ ډېر سخت کار کوو یا څه وزن اوچتوو یا بل څه منډه وهو تیزه نو په هغه ټایم کې زمونږ په دې وجود کې انیروبیک ریسپایریشن هم کېږي ځکه چې مونږ خو دومره زر ساه نشو اخیستی چې سیل خلیې ته ګیس ورسي اکسیجن نو په دغه دوران کې خو زمونږ وجود ته ضرورت وي د کار کولو دپاره نو مونږ چې وزن اوچتو نو زر اوچتو نو زمونږ د مټې بیا ډېر زیات درد هم کوي د لیکټیک اسید د جوړېدو په وجه باندې نو دغه زمونږ د وجود دپاره نقصاني هم دی چې کله مونږ ډېر زیات سخت کار کوو نو زمونږ د مسل پاټې بیا درد کوي ځکه هغه کې مسله دا چې اکسیجن ګیس ورته په ټایم باندې نه میلاویږي او طاقت خو ورته ضرورت وي طاقت خو خارجېږي د خوراک نه چې طاقت خارجېږي د خوراک نه نو طاقت انرژي خو مونږ له راکړي خو اکسیجن ګیس نه بغیر یاله راکړي نو لیکټیک اسید پکې جوړ شي نو هغه بیا زمونږ مسل ستړي کوي لیکټیک اسید هغه بیا څه ټایم بعد چې دی وینې ته ځي هغه پوره یو غټ عمل دی هغه ځای نه بیا ختمېږي یا ګلوکوز ته واپس اوړي نو هغه خو به تاسو بیا په تفصیل سره وایي خو اوس دا انیروبیک ریسپایریشن چې کوم دی چې د اکسیجن نه بغیر کېږي نو دا هم زمونږ په مسل کې کېږي او دا ایروبیک چې دی دا خو یو عام عمل دی بس په ټول ژوند کې روان دی هر وخت کېږي که نه نو بس دغه دې ځای پورې دا ټاپک شو امید دی تاسو پوه شوي یئ که څه کمی پکې په کمنټ سیکشن کې راته ویلی شئ